په دې روژه مبارکه کې دغه 4 رکعات نفل ادا کړه، دغه 4 رکعات لمونځ وکړه چې څومره مشکلات لري الله به د مشکلات لري کې، غمونه پریشانای چې څومره ستونزې لري الله رب العزت به ټول مشکلات درنه ختم کړي لري به کې. او د دې لمونځ ادا کېدو سره سره د انسان ټول ګناهونه الله معافوي. د داسې لمونځ دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اکاجان عباس رضی الله عنه ته ښودلی، هغه ته دا ویلي چې ته هر ورځ دا لمونځ کوه، کې په هر ورځ نسی کولای په جمعه کې کوه، کې په جمعه کې نسی کولای په کال کې کوه، مطلب په ژوند کې یو واری ضرور ادا کړه. لیکن دا د روژې مبارک ورځې دي، د روژې مبارک شپې دي، دومره عظیم لمونځ. نو که چیرې دا موږ تاسې ادا کو، یو خو مې الله تعالی ګناه را معاف کړي، دویم الله تعالی به مشکلات لري کړي. نو دغه پیغام خامخا تر نور ملګرو پورې هم ورسوئ چې هر مسلمان دې نه فایده واخلي. ګوره روژه مبارکه هم د دې میاشت ده چې زموږ ګناهونه معاف سي او زموږ دعاګانې قبول سي. نو دا داسې لمونځ دی چې الله رب العزت به هم زموږ ګناهونه معافوي، ان شاء الله الله به دعاګانې قبلوي. نو څه به وکړې که چیرې د ماپښین د لمانځه مخکې وي یا د ماپښین د لمانځه بعد وي یا د ماښام د لمانځه بعد وي یا د ماخستن د لمانځه بعد وي، د 4 رکعاتو د صلات تسبیح د لمانځه نیت وکړه. صلات تسبیح لمونځ چې دی هغه ډیر زیات اسانه دی. د 4 رکعات د صلات تسبیح نیت وکړئ چې څنګه د اوله وار الله اکبر وکړئ په 15 واري دغه درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صحیح سلو 15 وار دا ویله، دا ورسته سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمد لله سورت ویل ورسته بیا دغه بعد لسواري بیا د درېیمه کلمه، بیا چې کله رکوع ته ولاړ سي هغه 3 واره تسبیحات ته ویل سبحان ربي العظیم، دا ورسته په رکوع کې لسواري دغه درېیمه کلمه، بیا چې کله د رکوع څخه راپور سوی سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ویله، بیا دغه ورسته بیا لسواري دغه درېیمه کلمه، بیا چې کله سجدې ته ولاړ 3 واره تسبیحات ویل سبحان ربي الاعلى، دغه بعد بیا په سجده کې وي لسواري درېیمه کلمه چې راپور سجدې څخه نو د 2 سجدو مابین کې دا ناس ده د ناس کې لسواري درېیمه کلمه، بیا چې دویمه سجدې ته ولاړې 3 واره تسبیحات ویل دغه ورسته بیا درېیمه کلمه، بیا چې کله دویم رکعت راپور سوی نو اولار 15 واره دا کلمه، بیا هغه ترتیب مطلب دغه ورسته بیا الحمدلله سورت بیا لسواري، بیا په رکوع کې لسواري، بیا د رکوع څخه راپور سوی لسواري، نو په هر رکعت کې بیا دغه ترتیب کول پکار دی. ان شاء الله العزیز تابع بخپل سترګو باندې وویني چې تاسو ورته به خوشحالي راځي، آرام راځي، راحت راځي. هسي د لمونځ کول څخه مخکې موږ د الله نه د هرې ګناه معافي وغواړو. پروردګار چې څه ګناه یې کړې دي، کومې خطاوې راڅخه سوي دي، پر ټولو باندې توبهګار یم. یا الله د ګناهونو څخه معافي غواړم او آینده کې ګناه نه کولو په ښه اراده لرم چې آینده کې به ګناه نه کوم. خپل زړه صفا کوه الله ته، خپل نیت صفا کړه چې الله دا ګناهونه راته معاف کړي، آینده پر دې ګناهونو باندې طاقت مه راکړې، مطلب چې دا ګناهونه پرېږدم، دا ګناهونه ونه کړم. یا الله ته دومره طاقت مه راکړې او ما د ګناهونو پاک وساتې. څوک په اخلاص باندې د الله نه څوک د دعا وغواړي الله رب العزت به دعا قبول کړي، ان شاء الله الله به ګناه معاف کړي. الله نه د مشکلاتو د حل کېدو دعا وغواړو چې الله دا پلانکې مشکل دی، دا غم دی راته لري کې، الله رب العزت په هر څه باندې قادر دی، خو الله رب العزت په عاجزۍ باندې ښه په سوچ فکر